درویشتم لامل زموږ لپاره الله تعالی بس دی. حسبنا الله ونعم الوکیل. ځان او خپل کار الله ته ورسپارل او پر هغه تکیه او باور کول، د هغه ژمنې رښتینې ګڼل، پر پریکړو یې خوښ اوسېدل، ښه ګمان پرې کول او له ټولو ستونزو نه د وتلو لپاره د هغه دروازه ټکول او مرستې ته یې سترګې په لار اوسېدل د ایمان تر ټولو غوره میوه او پایله ده، او دا د مؤمنانو ستر صفت دی. او هر کله چې یو انسان د خپلو ټولو چارو په اړه د ښو پایلو په اړه ډاډمن سي او په ټولو چارو کې په خپل رب باور وکړي، نو د سر په سترګو به د الله تعالی لخوا نه مرسته، کومک، کفایت، تأیید او نصرت وګوري. ابراهیم علیه السلام اور ته د غورځېدو پر مهال وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. نو الله تعالی ورته اور یخ او له امنه ډک کړ. نبی علیه السلام چې هر کله د دښمن له لوري له ویرې سره مخ سو، ویل به یې حسبنا الله ونعم الوکیل. نو پایله یې دا سوه چې فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه سول. هغو ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله تعالی له خوښۍ سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله تعالی ډېر ستر لورونکی دی. انسان په یوازې ځان نسی کولی چې د پیښو په وړاندې مقاومت وکړي، ځکه دی کمزوری پیدا سوی دی. خو کله چې د الله تعالی پر ذات توکل وکړي، پر هغه ځان وسپاري، باور پرې وکړي او له هغه نه مرسته وغواړي، نو بیا یې ټولې ستونزې په اسانۍ سره اوارېږي. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یوازې پر الله ځان وسپارئ که رښتیا مؤمنان یاستئ. له دې امله هر څوک چې پر ځان پیرزو لري، پر الله تعالی دې تکیه وکړي، خپل ټول کارونه دې هغه ته وسپاري او تل دې ووایي حسبنا الله ونعم الوکیل. زما لپاره الله تعالی پوره دی او هغه ښه ساتونکی دی. په دې سره به د ټولې ستونزې هواري او مسئلې به یې حل سي. مسلمان وروره، که کله د مال کم سو، پورونه در باندې ډیر سول او د خلاصون لاره درنه ورکه سوه، نو ووایه حسبنا الله ونعم الوکیل. که ناروغه سوې او ناروغي دې سخته سوه، نو آواز وکړه حسبنا الله ونعم الوکیل. که له دښمن سره له ویرې سره مخ سوې یا د ظالم له ظلم نه ویرېدې، نو آواز وکړه حسبنا الله ونعم الوکیل. او که له بلې هرې ستونزې سره مخ سوې، نو خپل رب د ځان لپاره پوره وګڼه او هغه د مرستې لپاره راوبوله. خپلې هیلې له الله تعالی پرته په نورو مه تړه. له هر څه نه نهیلې سه، خو د الله تعالی له دروازې مه ناهیلې کېږه. هغه هرومرو ستا مرسته کوي او ستا مشکلات له منځه وړي. وكفى بربك هاديا ونصيرا. او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندویه کافي دی.